السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ وایاست. د صحت جامې به مو پر تن وي. دا دی زه امید لامان درته په ما ټکنیکل چینل کې حاضر شوی یم. نن ورځ په یو بل ډیزاین باندې کار کوو چې څنګه کولی شو د اختر دپاره مونږ یو پوسټر ایډیټ کړو. ډېر اسانه طریقه ده، ویډیو تر پایه پورې وګورئ، زړه راسره تنګ نه کوي. د پوسټر ایډیټ دپاره باید تاسو سره په موبایل کې د پکسل لیب اپلیکیشن موجود وي. که چا سره نه وي په پلی سټور کې شته، له هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. زه راځم د پکسل لیب اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې اوپن کو راځم دلته ورته د خپلې خوښې یو سایز ورکوم. مثلا زه ورکوم چې 840 په 450 په دې اندازه سایز. دلته دا بیکګراوند چې دی دا ماته خالي په کار دی، دا له دې ځایه ډیلیټ کوم. راځم په دې باندې کلیک کوم، دا به ډیلیټ شي. کله چې دا ډیلیټ شو دلته زه یو شپ ورته دغه شپ زه راخلم، دا د مکمل صفحې پورې غځوم تر څو دا ټوله صفحه ونیسي. کله مو چې صفحه ونیوله راځم د دې رنګ هم بدلوم. د دې نه ورته زه دغه رنګ انتخابوم. دا مې چې انتخاب کو راځم دا دلته لاک کوم. دلته زه له یو شپ نه استفاده کوم. تاسو کولی شئ چې له څلور ځلي همدارنګه مستطیل یا نور شکلونو نه استفاده د ډبلیو توری لیکم. کله مې چې ولیکو له دې ځایه فونټ ته راځم، دا راځم د وروستۍ برخې ته دا راولم دغه ډیزایني فونټونه چې پکې دي. زه دغه انتخابوم. له دغه فونټ نه زه ګټه اخلم، سایز یې ورته غټوم چې بیا د ده دننه موږ یو تصویر راولو. په دغه اندازه دا له همدې ځای سره د بیکګراوند سره یو ځای کوم. کله مې چې یو ځای کړو بیا یې دلته لاک کوم. لاک نه وروسته له ده غواړم چې په ده کې دغه سپین ځای چې دی د سپین رنګ دا د خالي شي. دلته د زموږ تصویر بیا پکې راشي. په ده باندې دا بیرته البته له لاک نه لرې کوم، وبخئ. نو دا زه انتخابوم. راځم دې ځای کې په رنګ صفا کولو باندې پر ده باندې کلیک کوم. دا ورته ان کوم، هغه رنګ به چې وي سپین رنګ هغه به خپله له منځه لاړ شي. اوس راځم دا بیرته له بیکګراوند سره برابر شي، باید په دې ځای کلیک کوئ. برابر شو، بیرته یې لاک کوئ. کله مو چې لاک اوس راځم دې ځای کې هغه خپلې لیکنې ورته کوم. مثلا زه د اختر په مناسبت جوړوم، د اختر دپاره ورته لیکنې کوم. راځم ورته لیکم چې فونټ ورته بدلوم. دغه فارسي برخه کې یو فونټ دی چې 6 نمبر، زه دغه انتخابوم. ورته سایز به یې لږ وړوکی کړم. دا دلته راوړم، له ده نه کاپي اخلم. دا نورې لیکنه ورسره هم کوم. کوچنی دا کوچنی په سم بڼه رانغی. دغه ځای کې ورته فاصله ورکړئ تر څو دغه زموږ د کاپ توری په سمه بڼه راشي ورسره. دا ورته دلته راوړئ. بله کاپي هم واخلئ، دلته ورته ولیکئ چې مو مبارک شه. دا دلته ورته انتخاب کړئ. راځم په دې ځای کې له شکلونو استفاده کوم. ما سره شکلونه البته PNG تصویرونه دي، له هغه نه پکې ګټه اخلم. دلته ما سره تصویران شته دي. زه یو دا راخلم. بل دلته غواړم زه همدا
هغه دې په انګلیسي هم راشي دا اختر مبارک کې په انګلیسي هم ورسره لیکمه. د لیک بڼه ورته بدلومه. زه ورته دا انتخابو. بل هغه د اختر دپاره کومه لیکنه چې لیکئ هغه هم کولی شئ دلته ورسره ولیکئ. ما ته یې لیکلی هماغه لیکنه رااخلم له هماغه نه پکې استفاده کومه. دا لیکنه ده. دلته یو کار کوو چې دغه لیکن دغه اختر دغه یو ځای کوو سره. دا چې یو ځای کړو دا به لږ داسې راوړو دې طرف ته چې زموږ دا صفحه دلته مکمله ونیول شي په لیکنه باندې. دا ورسره په دې ځای کې دلته یو بل تصویر هم راولمه زه. هغه دغه تصویر دی. دا د لیکنې شاته یوسئ د دغه البته د دغه لیکنې شاته رنګ به هم لږ معمولي غوندې ورته کمزوری کړئ په دې ډول. دلته یو بل تصویر دی چې دا هم ډیزاین کې استفاده کولی شئ. دا یو داسې ښکاري ملګرو داسې لږ رڼا غوندې پکې ښکاري. یو کاپي راواخلئ دقه سر ته، بله کاپي هم ترې واخلئ د بل کونج ته. اوس کولی شئ تاسې خپل یو عکس ورسره راواخلئ. زه دلته یو عکس رااخلمه. زه دا عکس رااخلم. دا کله چې دا عکس راواخیستو دا به د صفحې شاته یوسئ. ښکاري ملګرو تاسو ته دا به صفحې شاته راغی. دغه ځای کې ورسره کولی شئ چې خپل نوم هم ولیکئ. رنګ یې تور او بارډر چې دی هغه ورته سپین ورکوو. اوس پکې هغه لیکنه وکړئ تاسې. دغه ټول تصویرونه دلته لا کړئ چې دلته مشکل جوړوي تاسو ته. اوس لیکل کوو مشکل به نه وي انشاءالله. دلته ورته لیکئ چې ستاسې ورور امید الله امان. نو کله مو چې دا لیکنه وکړل راشئ سایز یې ورته وړوکی کړئ، فونټ یې ورته تغییر کړئ، بل فونټ ورته انتخاب کړئ چې هر یو انتخابوئ دغسې یو فونټ ورته انتخاب کړئ. دا به راوړئ دا لیکنه مو په دې ځای کې زموږ هغه ډیزاین تکمیل شو. هیله ده چې دغه ډیزاین هم ستاسې د خوښې وړ وګرځي. کولی شئ چې له همدې ډیزاین نه هم استفاده وکړئ. همدا به د PNG فارمټ د ویډیو په ډسکرپشن کې شته، له هغه ځایه ترلاسه کړئ او تاسې ترې ګټه واخلئ. نو دغه وه د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځي. د نور ویډیوګانو دپاره زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. زه درته همداسې ویډیوګانې چمتو کوم او تاسې ترې ګټه واخلئ. تر بیا مو خدای په امان.